شیخ محترم اولینې سوال چې ډیر خلک اعتراض په شکل کې کوي او سوال هم راځي چې دا اسلام د زنانو ته ډیره توجه نه ورکړي که څنګه اوس مثال زمونږ په کور کې وګورئ الک باندې سکول تعلیم هم پاغه باندې دی مثال د مدرسې تعلیم هم پاغه باندې دی زنانو ته خاص توجه نه ورکول کیږي دا څه نقصان خبره ده کنه ځکه زمونږ معاشره دې زنانو نه جوړه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. زنانا او سړی د الله رب العالمین د طرفه په خلقت کې یو شانتی دي. د الله مخلوق ته دوانه الله رب العالمین پیدا کړی دي. سړو ته د الله عبید ویل کیږي د الله غلامان او زنانو ته د الله رب العالمین اما وینځ ویل کیږي. قران کریم فرمایي د سورۃ النساء اولنی آیات کې یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها. موږ د یو نفس نه پیدا یو د هغه نفس آدم علیه السلام نه زوجه پیدا شوې ده. قران کریم کې تذکره د زنانو لګه کیږي ولی د معاشري د پښتنو د عربو د ټوله دنیا اصول دادي چې د زنانو نوم ډیر نه یادېږي او اما قران او حدیث او ټول اسلام کې زنانه او سړی په احکام او په ډیرو احکامو کې شریک دي من جمله د اغینه اسلام دی. که سړی مسلمانو اغه ته مسلم وای که زنانه مسلمانه وا اغه ته مسلمه وای د دوانه جنت تمزي الله مکه کافر شو دوانه جهنم تزي. نو الله او رسول زنانه ته پوره حق ورکړي دي. او زمونږ د معاشري ظلمونه دي زیاتې دي او یا ناپوهي ده د تعلیم کمې ده د اسلامي مدارسو کمې ده یا د اسلامي ټولنې کمې ده د زنانه خبرې نه دي د خپل حقوقونه. کومه تاسو په قران کریم نظر واچو په قران کریم کې سورۃ النساء او ټول قران کریم کې سورۃ الرجال نشته سورۃ النساء شته. یعنی الله عز وجل چې هم رحمان دی هم رحیم دی د زنانو دومره طرفداري کړې ده چې د دوی په نامه باندې مستقل سورۃ نازل کړي دي. بیا ورپسې سورۃ الطلاق کې د زنانو خبرې دي سورۃ التحریم کې د زنانو خبرې دي سورۃ الاحزاب کې د زنانو خبرې دي سورۃ النور کې د زنانو خبرې دي سورۃ البقره کې د زنانو خبرې دي سورۃ آل عمران کې د زنانو خبرې دي سورۃ الانعام کې د زنانو خبرې دي. د دوی حقوق دي وآتوا النساء صدقاتهن دوی له مہرونه ورکي په دوی باندې ظلم مکوي یتیم جنې د اغه سره ظلم مکوي. الله رب العالمین قران کریم کې فرمایي ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء د بدکاری زیاته وسره مکوي چې په زور په بدکاریان کوي عربو په دې باندې پیسې ګټلې. هم دغه شانتي الله رب العالمین فرمایي وانكحوا الايام دوی له نکاحونه وکي خور منګم لرو لورم لرو دا ټول مسلمانان لري. د دې لپاره حق په منګه دا دی چې د دې برشته ګورو. زمونږ په شریعت کې نوم د زنانه لږ ذکر کیږي او حقوق مکمل ذکر شوی دي. د سړی تذکره کیږي ځکه زنانه د سړی تابع ده نو په ارسه کې د هغه تابع ده. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.